باس ته په بخت رحمان باندې څنګه دومره مهربان شوې؟ باس ستاسو په ذهن کې څه دي؟ لږ صبر وکړئ، خبر بشئ. پرېده چې ښځه خاوند یو څو راځې خمزې وکړي. څه مطلب باس؟ بس تاسو دواړه صرف تماشه کوي. اصل گیم خو اوس شروع شو. زما په خیال هغه سړی راغی. کم سړی؟ خزه هغه بریکیس والا. زر دا بریکیس پټ کا. څوک یې؟ څوک خو نشته. دا فایل د څه دی؟ طلاقنامه؟ بهر څوک و سړیا؟ څوک نه و، بس دا فایل بهر پروتو. په دې فایل کې څه دي؟ دا د صادق طلاقنامه ده. طلاقنامه؟ او رخسار را لېږلې ده. د طلاق پیپر می د صادق کور ته لېږلې دی. د طلاق نه پس بستا نکاح د عدنان سره کیږي. خزی ان شاء الله د کال به زمونږ غنم د ټولو نخه غنم وي. هو ان شاء الله. پلاره د کال به مونږ پیسې وګټو. الحمدلله زمونږ په زندگی کې ډیر سکون ده. دا ټول د ستاسو مهنت نتیجه ده. پلاره زه غواړم ستاسو نوم روشن کم. پلاره باران تیز شو، زر شه چې کور ته لاړ شو. رازه رازه زویا چې لاړ شو. زر راشه چې باران نورم زیاتګي. سلام وروره، زه یو مسافر یم. وعلیکم سلام. څه دې پکار دی وروره؟ باران تیز ده، یو شپه په کور کې پناه غواړم. میلمه ده، الله رحمت وي. رازه رازه. زه به تاسو ته روټۍ تیاره کم. مننه، الله مو عزت وکا. خان صاحب روټۍ وخورئ. په آرام سره دې روټۍ وخوره. دا خان صاحب خو ماته ډیر بد ګوري. زه به موقع پیدا کم زیبا سره پټې خبرې وکم. یا الله ته زمونږ حفاظت وکي. ته خبره یې؟ زما ملګری عبدالله را روان دی. زر که لږ چای پخه کړه. ٹھیک ده، زه چای برابروم. بختی رحمانه. وعلیکم السلام. عبدالله په خیر راغلی. زیبا چای راوړه، عبدالله راغلو. السلام علیکم عبدالله. وعلیکم السلام زیبا. بوس باز زه چې بختی څنګه دا کور اوزي، زه ډایرکټ تا ته کال کوم.